سلامونه، وخت مو په خیر. د مال خبرونو ته ښه راغلاست. افغانستان ځل بیا د طالبانو د امن ځای د بدلیدو په حال کې دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله د امریکا د دفاع وزارت او د دې هیواد اطلاعاتي سازمانونو اعلان کړی دی چې بهرنیو جګړه مار د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې لیدل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد په سراسر کې د القاعدې شبکې ګواښونه لا پر خپل ځای دي. تېره اونۍ د داعش ډلې د خراسان څانګې یو انځوریز پیغام خپور کړی چې د افغانستان جوزجان او ننګرهار ولایتونه یې د خپلو راتلونکو اډو په توګه اعلان کړي او همدارنګه خپل خلافات به یې له دې ولایتونو څخه پیل کړي. په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو د دفتر په خبرپاڼه کې راغلی دی چې د هلمند په نادعلي او ماجې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 10 ترهګر د هغوی د یوه قماندان په ګډون وژل شوي او 2 تنه نور بیا ټپیان دي. امنیتي ځواکونو د دې بریدونو په ترڅ کې د ترهګرو 4 ورځنیز مرکزونه او د هغوی 2 پټنځایونه هم له منځه وړي دي او بېلابېل 45 ماینونه هم کشف او شان کړي دي. د فراه اناردره ولسوالۍ یو ځل بیا د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. د کمانډو سرتیرو ویاند مجیب الرحمن امیني د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې کمانډو سرتیري اوس مهال د کور په کور په تلاشۍ بوخت دي. ښاغلی امیني ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې 50 جګړه مار د هغوی د یوه قماندان ملا صادق په ګډون وژل شوي او 22 تنه نور بیا ټپیان دي. امنیتي ځواکونو د دې نښتې په پایله کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د 205 اتل قل اردو د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د 33 ترهګرو له مړه او ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قل اردو په خبرپاڼه کې راغلی دی چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ترهګرو پر پټنځایونو د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 ترهګر وژل شوي او 20 تنه نور بیا ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د وسلوالو مخالفینو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښته کې 2 ترهګر وژل شوي او یو بل بیا ټپي شوی دی. په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو درنو وسلو ته اړتیا لري. د هلمند د پولیسو مشر عبدالغفار صافی د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د پولیس سرتیرو جګړه هغه هم له پرمختللو وسلو پرته د دې لامل شوې تر څو له وسلوالو مخالفینو سره د دې سرتیرو مرګ ژوبله زیاته شي. د هلمند د پولیسو مشر ټینګار کوي چې اوس مهال په مارجې او نادري ولسوالۍ کې عملیات دوام لري او له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې ډیری مرګ ژوبله پولیس سرتیرو ته رسېدلې ده. هغه همدارنګه په دې ولایت کې پولیس سرتیرو شمېر کافي نه بولي. د جنگ په نتیجه کې دا یوه جګړه په پولیسو تحمیل شوې ده چې پولیس خپل ټول اصلي قوت په جګړه کې مصرفوي او واضح خبره ده چې د پولیسو په تشکیلاتو کې هغسې لازمې وسلې چې د دې جګړې سره تناسب ولري وجود نه لري. د ولس جرګې یو شمېر غړي وایي چې پارلمان ته دننه د وسلو راوړل او پارلمان کې د اساسو د ساتونکو حضور دوی اندېښمن کړي دي او باید مخه یې ونیول شي. د ولس جرګې غړو دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې 2 ورځې مخکې د دې جرګې د لومړي مرستیال د ټاکنې لپاره د اداري پلاوي د 2م پړاو ټاکنو پر مهال دې څوکۍ ته د نمایندانو ساتونکو له جرګې څخه بهر لاس په ډزو وهلی دی. د ولس جرګې استازي همدارنګه د دې پیښې د څرنګوالي پر څېړنو ټینګار کوي. په بادغیس ولایت کې د پرمختیایي سترو پروژو په پلي کېدو په تېره بیا د حلقوي واټ او اوسپنیزې کرښې پرانیستل چې له دې ولایت څخه تېرېږي د پام وړ ښه والی به پکې راشي. د ولسمشرانې د بادغیس له قومي مشرانو سره په لیدنه کې ویل دي چې سرحدي ولسوالیو ته به ډیری پاملرنه وشي او د کلیو پرمختیا وزارت په دې برخه کې متوازنې پرمختیایي برنامې تر لاس لاندې لري. ښاغلی غني ټینګار کوي چې د ښاري تړون د برنامې پلي کېدو سره د ولسوالیو لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ته به هم اسانتیاوې رامنځته شي او له هغوی سره یې غوښتي تر څو په دې برخه کې او همداراز د سولې د راتلو په برخه کې خپل مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي.
او روسي خبر همدا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف سره لیدنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او امنیتي برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا ټینګار سره د امنیت د ټینګښت او ترهګریزو ډلو د نفوذ د مخنیوي په برخه کې د ګډو پولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. له بله خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دواړو هیوادونو د راکړه ورکړو پر پراختیا ټینګار سره ویل دي چې اسلام آباد چمتو دی ترڅو په سیاسي او اقتصادي برخو کې همکاري وکړي. دواړو خو همداراز د دواړو هیوادونو د پر پولو هم ټینګار کړی دی. زموږ د مال خبرونه همدومره له پاملرنې څخه مو مننه.